یو پلار لور ته حق نه ورکوي، معارضه پې کولی شي، غوښتلی شي دي. محترمه تر څو پورې پلار ژوندی وي نو پلار د خپل مال واکدار دی، لور زوی ته برخه نشي غوښتلی چې د پلار جایداد وي، پلار مال وي. او که چېرته پلار یې تقسیموي زامنو له ورکوي، لور ته یې نه ورکوي، نو بالکل دلته بیا غوښتلی شي، محکمه کې بې عریضه هم کولی شي. او دا دویمه خبره دا چې یاره دا بعضې خلک وایي چې که مې لور یا خور د میراث غوښتنه وکړه هغې سره مړی ژوندی ختم، دا جاهلانو خبره ده ښه. او موږ پښتانه وایو ښځه د چا په میراث کې برخه ورکړې ده، الله پاک په میراث کې برخه ورکړې. دوه رکوګانې دا دوه آیاتونه یوه رکو دا د میراث باره کې راغلي چې ښځو ته الله پاک په میراث کې برخه ورکړې ده. چې څوک یې نه ورکوي دا مجرم دی، د الله مجرم دی او د بندګانو مجرم دی، او پردي حق باندې ګېډه اچول دي. ډېر وروڼه داسې وي چې پلار مړ شي د پلار په میراث کې خویندو له حق نه ورکوي، دا ظلم دی، زیاتی دی، په پردي حق باندې ګېډه اچولې وي.